دنیا کې موږ او تاسو زما عزت مندو او تمام انسانانو د خوشحالۍ سيزونه جوړ کړي چې ډېر مال، اقتدار، محلات او قیمتي سورلۍ دیوان نن د دنیا خلق خوشحالي. رب العالمین خپل کتاب کې وایي د خوشحالۍ شی هغه د قران شریف علم او په دیوان عمل. ذکر د دنیا محلات او بنگلے او اقتدار دا د دې فانی دنیا پوری دی په قبر کې پکار ناراضي، دارنګ میدان د محشر کې پکار ناراضي. خوشحالی والا شی حقیقت کې آغا دے چې په قبر کې مرګره. خوشحالی والا شی په حقیقت کې آغا دے چې هغه میدان د محشر کې مرګره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی حدیث پاک کې راځي و یو انسان چې مرشي نو تر قبر پورې غسر درې سيزونه زی. یو داغه غمال او دولت ته، یو داغه رشتہ داران دي، او دریم داغه عمل له. تاسو ګورئ یو مالدار سره وفات وی داغه لارې موټري اسونه خچر داغه اولاد رشتہ دار دا تر قبر پورې روان وي. وغه خواګه بچي، خواګه والدین، رونه رشتہ دار دا غي دغم رکار دے چې په خارو کې دفن کی، قبر کې دفن کی، بیا ته واپس راځي. هغه داغه غمال سرلې هغه ته واپس راځي. د سره پات کی دوه شی صرف او صرف د عمل له، او هغه عمل سو د قران علم او په دې عمل. د دې جن زما عزت مندو دا ډېر لوی د خوشحالي خبره ده. قران پاک کې رب العالمین د ویلي سوره یونس کې یو لسمه پارا کی وی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے زما حبیب دی امت ته وایا دا الله په فضل او دا الله په رحمت چې د قران علم دې سره د عملنا پدی پکار دې چې دا خلق خوشالي کی. هو خیر مما یجمعون. دا د قرآن علم و عمل دیر غوره دے دا آغا سنه چې خلق کم مال و دولت جمع کئی. ذکر دا پا قبر کی پکار نرازی او قرآن شریف پا قبر کی دا پکار راتلو والا شیده. نو دا اللہ رب العزت دا کتاب علم چی چال حاصل شی پا دی درس کی کم مرگری ناس دی، کم زنانو میند خویند ووری دلے، یقیناً چغیت دا اللہ دا دی نعمت سمر شکر چغی ادا کی نوبکم ویزم. دا دا رب العالمین یو دیر لوی نعمت تے. ذکا اللہ پخپل وی اللہ ویوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. رب العالمین دنیا مال و دولت دوستانو تم ورکی نو دشمنانو تم ورکی، خو علم د قرآن و د سنت هاغ چال ورکی چی خوخیشی. یوت الحکمت من یشاء، حکمت مانا سوا علم د قرآن سرد عمل ورکی اللہ علم د قرآن و سنت سرد عمل چالے چی خوخشی. او چاله چې ورکړې شو علم د قرآن او د سنت نو رب العالمین وی فقد اوتی خیرا کثیرا، دته ډېر لوی خیر ورکړې شوی دی. څومره لوی نو داغي اندازم نو تاسو نشو لګول، داغي اندازم نو تاسو نشو لګول. او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما طرف ته توجه کوئ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من یرد اللہ به خیرا یفقه فی الدین. دا چا بارکی چی دا اسمانونو دا زمکو مالک دا خیر ارادو لری چی دی بند سر خیگڑا کوم خیر کوم نو پخپل دین کی پوها ورطور نصیب کی. آغا خلق سر یقیناً اللہ دا خیر ارادہ کری چی خپل کتاب تے کینو دی او شپا و رز د دې تلاوت کوي داس د کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ور دنیا کې موږ پسخیګو او زیریګو سکسان ہوتا
سوک د چا محلات تزیریگی، د چا اقتدار و کرسی تزیریگی. خو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پدی معاشرہ د انسانانو کی دو خلق داسی دی چی ورتو زیریگا ورتو پسخیگا او دا تمناو لرچ کاش دی دغو انتظم وے. نبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا فی اسنتین، او بعض روایتوں کی فی اسنین امراغلی، لا حسد الا فی اسنتین، پس خیدل ندی پکار مگر دو کسانو تو پس خیگا وزیریگا ورتا او دا غد مرتبی او دا مقام او دا درجی زان دا پارا تمناو کا. یو غسڑے چ اللہ دا خپل کتاب علم ورکڑے او دیش پا و رز لگیا دے او پدی عمل کئی. دا قرآن شریف علمم دے او دتا اللہ رب العزت پاغی دا عمل توفیقم ورکڑے. دویم غسڑے چ حلال مال اللہ ورکڑے حلال او د شپې او د ورځې دل توفیق ورکړې د الله لاره کې لګي. دی دو کسانو بارکی زموږ استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ک زیری گئی نو دی دو تو زیری گئی. حلال مال له د شپې او د ورځې لګي او یو هغه عالم د قران دی چې د قران شریف علم الله ورکړي او به پدی باندې د عمل کولو توفیق ورکړي. زما عزت مند نیک بخت دی هغه خلق چې څوک د رب العالمین کتاب تناست او یاد ساته یا خلق له خپل حال جڑا پکار دا چې هغه ته د الله د کتاب د مجلس د ناس ته توفیق نه بل اغله دا سوچ پکار دی چې زمادارو رو تربرو بل مسلمان گاونډي روزانه پشپا او رس کې قران توخ ورکړي کینی نو دازه چې نه کینم نو ما بارک الله لکه د خیر اراده نه کړی او چې دا اراده نه د کړي نو زمانہ الله ناراض دی. ذکر رب العالمین چې چاته په نظر کرم او رحمت ګوري نو خپل کتاب ته کیږي. ذکر دی کتاب تناس تصدا دا د الله د مغفرت او د بخنی او ذریعہ او سبب دی. قرآن شریف په خپل ویلي سورہ فاتر کې الله وی ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. رب العالمین په خپل کتاب کې وای بیا ما د خپل کتاب دا علم په میراث کې هغه خلق لور کو چې هغه ما په خپل بندګانو کې خوښ کړي دي غوړه کړي مې. یو انتخابات هم تاسو د جمهوریت په بنا باندې کو وای فلانه فلانی قوم منتخب کو، یو انتخاب در رب العالمین د طرف لگے. اللہ وی دی خپل کتاب علم د دې فهم د تناستا د دې لپاره منډه او ترړه ز اغه چاله ورکوم استوفینا من عبادنا چې هغه ما په خپل بندگانو کې خوښ کړي دا غي انتخاب مې دې کتاب د پاره کړي. خو بیا وی دغه قرآن شریف والا وارثان او حاملین پدای کې بعض داسې خلک دي چې هغه ګناهونه هم کوي، بعضی درمیان دی او بعضی بالکل نیکو تڑوان نکیگی گناہو کئینا. خورستو اللہ دی دریو وارو خلقو سر د جنت او د مغفرت وعدہ کری چه قرآن تناس دے، قرآن شریف تناس دے او دای صحیح طریقے سر ازدکو او دا زمائی عزت مندو بیانی نو دی دا سے خلقو سر اللہ د جنت او د بخنے وعدہ کری. دا سے خلقو سر اللہ د جنت او د بخنے وعدہ کړي. اوس کم خلق چې نکینی درستا نه د پار زما عزت مندو پدی باندې ډیر خفقان پکاره وای سره وی رزق لګلری او تیاری زرات لے نشم. ګور حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای زیر ورکا خلق لچ پتیار کی جمعات ترازی د یو مکمل رڼا پر ورځ قیامت باندې تاو د زمیدار وطن نه شپې تاسو چې توب پریخي جره تیار دا وبنه لګو زکاغه معمولی غونتی ظاهری ګټخکاری جره کوبونه لګوم نجوار او غنم او غنی به دغه شان خراب شي برباد بشي فصل. نو یو سړی ک پتور تیار او د شپې او بول ګول لذي ناغه سړی وسمره مبارک وي چې د کور د تیار نه را روان دی په دې نیت چې د الله کتاب بزکو. دا مسله حدیث صحیح کی راغلیو، حدیث صحیح کی راغلیو چې طالب العلم چې د قرآن او د دین د زده کولو په نیت د کور ناراضي
نو د دومره عزت او احترام د کور نه پراوتو سره دومره قیمتي شو چې د الله ملائکه رحمت د رحمت هغه وزر د قدمونو د لاندې غوړي. دا حدیث دی کنه شکا شریف کې راغلی، نورو کتابونو ذکر کړ. یعنی د کور نه پراوتو سره دومره د خیر او د برکت نه ډک شو چې رب العالمین ته پته لګي چې دا د الله دوست دی، دا د الله ولی دی، د علم په طلب کې راووتو. نو د کور نه زما عزت مندو فرشتي ورته د رحمت وزر غوړي. دې په خبره باندې دا مسله د شریعت چې کم سړی د دین اسلام د زده کړې په نیت د کور راووتو، نو که سفر لري دی او که نږدې دی، خو د علم د طلب غزیتا د فرشتو د وزرو د پاسه راځي. دا عزت او احترام الله رب العزت د قرآن زده کوونکو ته ورکړي. نو دې له چې موږ او تاسو زما عزت مندو په تیاره کې راشو. او دا حدیث ته یې په وګورئ، دا حدیث ته زما عزت مندو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای څوک چې په کومه لار د دین د قرآن د زده کولو دپاره ځي، دغه لاره د ده دپاره د جنت لاره. نو یاد ساتئ دا څومره خلک ناست یې وعده وکړئ د الله په دې کور کې چې مونږ به د قرآن شریف درس له راځو. ځکه دا خو زمونږ د علماء کرامو ذمواري ده چې دی به خپله زندګي د قرآن په درس و تدریس کې ختموي. دا نه چې یو ځل ختم شو چوټي شوه. مفتی شفیع رحمت الله علیه یو عجیبه جمله لیکلې، معرف القرآن مصنف نور الله مرقده، هغه چې کله 15 پارې معرف پوره کړي نو د 15مې پارې د تفسیر په اختتام کې بیمار شوی. نو یره دا یو غم دی چې دا 15 پارې خو پوره شو چې دا 15 نورم پاتې شي. خو بیا وای یره د قرآن شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی، دا خپل زندگی د قرآن په خدمت کې ختمول مقصد دی. دې ته خبرو چې داسې حالت کې مرګ راشي بد د قرآن خادم. مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی د امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړي. امام غزالی رحمت الله علیه سو یو لوی شخصیت علماء لیکلي، بادشاہ و یو مدرسه جوړ کړي او بیا چاولوی طالبان خو ټول د دنیا په فکر کې لګیدل. نو بادشاہ وی جامع بدلی کی او راغه د خپل مدرسې معاینه کوله. نو یو طالب لوی ته علم لیکي، نو چاوي پلار می امام دی چې هغه امامتی را لپاتې شي، چاوي پلار می قاضي دی هغه نه پس به قاضي کیږم، چاوي مفتی دی هغه نه پس به مفتی کیږم. او ټول طالبان دغه شانوزګار ګرځیدل. و یو طالب ګوټ کې ناس کتاب کتو، بادشاہ راغه، بادشاہ ور سره کې ناس غاړو داو نه جرا سره څوک ناس ته او که ناس نه نه. بادشاہ ولای نه پیژني چې دا بادشاہ ګورز ناس متما طرف لنو ګورې زه اوسګار نه چتا کټوله. اخر ډېر په مجبورۍ ول علم سره پاره کې و علم د الله د رضا د پاره کو. امام غزالی رحمت الله علیه تا بادشاہ وی چې ما خو مدرسه لړولا، لیکن یو استاد وجه نټوله مدرسه نه لړو. هغه امام غزالی رحمت الله علیه زموږ د دین د مشرانو د دین سره څنګه شوق. مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح د فقه اکبر کې لیکلی، وایمات الغزالی والبخاری ولا صدره. زنکدن شروع د امام غزالی رحمت الله علیه او زنکدن کی بخاری شریف د سینې د پاسه ده. روح پرواز کو بخاری شریف د سینې د پاسه پاتش. قرآن سره بداسي مینا ساتي چې تر مرګ پورې دې سره به شدت تعلق وي، شدت تعلق وي. او یاد ساتي چې د قرآن سره تعلق جوړ کړي نو هغه خلق الله په دنیا او په آخرت دواړو کې د بلندۍ او اوچت مقام ته رسولي. سورہ نیک بخت دی هغه خلق چې شپه او ورځ د هغه زده کړه او تعلیم او تعلم دا د قرآن دی. بعض علماء نو چاته پوس کړو چې علوم د دین خډېرو، نو دا تاسو د قرآن د درس او تدریس ته سکی نو لای فقه دا، صرف دا، نحو دا، علوم مستنبطه د قرآن او سنت نټول د دین علوم دي، خدا دې ته سکی نو لای. نه ورته دی یو حدیث د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د قرآن تعلیم ورکوي، قرآن په خپل زده کوي. پیږي ته خبره واه ورا مزګزارم دنیا کې شتا، روجونی او عالم شتا، زما عزت مندو حجون عمرو عالم شتا، جهاد عالم شتا. الحمدلله د دین ګڼ شعبې دي،
او په دې تمام شعبو کې د خیریت او د بهتروالی د افضلیت مقام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ورکړي؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. هغه خلق چې قرآن زکوي په زبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر دي، او هغه خلق زما عزتمند چې قرآن خي نو په زبان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بهتر دي. دیو جن زما عزتمندو دا څومره خلق یې، څومره زمون مرګري یې، رونه مسلمانان یې، نو د قرآن شریف په درس کې نه یو دا درس په زموږ د مرګرو داسې وخت کې کوي چې ګوره شاوزر نشتا، ماسوتن نفس دکانداری نی د زمیداری ختمي. یو ورځ کې چې ته زمیدار د وبو نمبرې نو خیر په هغه ورځ عذر دی، او ماسوتن کې چې سړی نیمه ګنټه زما عزتمندو د الله کتاب ته نشي ورکوله نو سبب د هغه انسان د الله په حضور کې څه جواب. او یاد ساتئ زما عزتمندو، چا چې د قرآن شریف د علومنا د دې د ذکر نه او د دې د عمل نه مخړولې نو سبب میدان د محشر کې د دې سړی په مقابله کې رسول الله شکایت کوي، او د چا مقابله او شکایت چې امام الانبیاء سید المرسلین روزي سمو خیال لیا بچ کی دیش. تاسو ګورئ ذخیره د احادیث وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شهید شوه، ټول بدن د ایمان او د توحید د مسلینو د وینو نه رنگ شوه، بیزتی شوی خلقو پہ لاڑی تکلی تکانی تکلی، و میدان د محشر کې به هغه خلق الله لنه خی چې الله د پکان وشته او د غاخونه شهیدان کړو. میدان د محشر به یو رسول الله بسوي، الله وی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی علیہ السلام میدان د محشر کی وئی اے زما رب دا زما امتیان دی چستا کتاب شات غرزول او پریخو. نن موږ د قرآن شریف تلاوت پریخه کنه مې پریخه دو وخت کې یو سړی زړه ته روټۍ نه کیږي یره بیمار نو څومره چې دا غوسی حکیم او ډاکټر او طبيب تزان رسي دا سیده کنه دا او کدري وخت نه بیا یو روز خوړو بس مړ کیږي، لیکن کال تیر شي خود قرآن تلاوت تزړه نه کیږي، میاشت تیر شي خود قرآن تلاوت تزړه نه کیږي. نو دا روح بیمار دی کنه د روح د پاره خو خوراک او غذا د الله د کتاب تلاوت. نن د الله د کتاب د تلاوت مو سره وخت نشته. اعلان کې د صحابه کرامو د کورونو پہچان او د هغه معرفت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پدیو. نبی علیہ السلام یو حدیث الفاظ دی وی ما ته د ورځې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د کورونو پته نه لګي، د شپې را لپته لګي. صحابه عرض کوي پسوي د قران په تلاوت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیلو بیگا تا سره تیرې دم په تهجد کې د قران وی او په کلاره دی وی لکته زوایا. ځکه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نه چاته پوښ کړو وی مورید رسول الله صلی الله علیه وسلم په تهجد کې د قران د لستو څخه ترتیب دی. وی چې حجره کې دنه ولاړوي نو بار په غولي او میدان کې د قران आवाज اورېدل شي. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته بیگا تا سره تیرېدم تا خډیر په تیز تهجد کې قران وی ویلک په کلا روایا. ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ته وی بیگا استاد قران تلاوت ته غوږی خو لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود. وی تعالی خود داود علیہ السلام په خوګو आवाजونو کې आवाज ملاو دي هغه د الله حبیب ته ما ته غوږی خو یا وی کمال پته ما به نورم درله خو کړي نور به مم خو کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د صحابه کرامو د کورونو شناخت او معرفت په دې کولو چې د قران تلاوت والا आवाज تلاوت د صحابه کرامو زیات اوقات پس کیو په تلاوت کیو او دغه تلاوت او عبادت او خلق ایمان ته مجبور کړو. علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لیکلی چې مکہ معظمہ کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح کا نو غټو کافر ایمان راړو خو یو دشمن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رستو صحابیه جوړه شوی حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا دی بالکل ایمان راړو او د رضی او د شپې خلق فساد او شر او د نبی علیہ السلام قتل او قتال ته تیارول او د زنانو په جنگولو د سړو کې ډېر لوی تجربه شي. دورونه څنګه جنگي کور کې مور او زوی جنگي خاندانونه تباہ کی
ندی کوشش کولو خصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله تراوته شول د الله په مقابله کې انسان کله ټینګی دی ندی شپه وی چې وارو کته شرارت کې راشا وګوره چې دا صحابه کرام سکه نو حرم شریف تراله هنده چې قتل صحابه کرام څوک په ناس تلاوت کوي څوک په ولاړ تلاوت کوي څوک په رکوع کې جاړي څوک په سجده کې جاړي ساری خاون ته ما سره لاړ شزي ایمان راړم لا ورته زه خو در سره نظم خو ته چې دومره کله کوي دارا لو آیا چې ستا دا اړه پس نرم شو او دا ایمان وروړو ته پس تیار شو نو ګور هغه دشمن د اسلام وای دا غزنانو چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ سینې سرلې وا زړې راسته او چکونه په لګولي او یو لس ټوکړې کړو وې زما دي د الله په ذات قسمی حضرت هند وای چې بیگا په دې کور کې د الله روان لیک مجرا او عبادت او دعا شوي دین مخ کې کلم الله دمر په دې کور کې نه یاد کړی شي د صحابه کرامو دا حالات د وجه خلق زما عزت مند ایمان ته تیارېدل نبی علیہ السلام دا چا بارکه به شکایت کوي چې د قرآن تلاوت پریخه دا یو حق نه کنا خو د قرآن حق تلاوت نه ځان به په مقصد پوهه ځان بم د قرآن په مقصد باندې پوهه ځکه الله رب العزت خپل کتاب کې دا ویلي الله وی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب الله وی دا کتاب دې مارا لګلې د خیر او د برکات نه ډک د دنیا ټول خیرونم په دې کتاب کې پراتی او د آخرت ټول خیرونم په کې پراتی د صد پار را لګلې شوی چې دا خلق د دې پایاتونو کې سوچ او فکر وکړي سوچ او فکر بلا د معناز د کېدون نه کی ورنه سره په اردو او انګریزي نه پويږي ته ول کتاب او اخبار ورکاو په کیسه سوچو کی قرآن شریف کی سوچ او فکر هغه سو کولې شي چې معنی زده کی او ګوره د موږ نمخ کې خلق تیر شيو دا غي مذمت الله ذکر کړي سوره بقره کې الحمدلله تاسو تفصیلا درس کې ویلي چې دا يهودو د ناکار عالمانو هغه قباحتونه نقصانات الله ذکر کړي دې لپاره چې د امت په عالمانو کې د يهودو والا خو نه رانشي نو کله چې د ناکار عالمانو د يهودو هغه ناکار اخلاق ذکر کړي نو به د عوامو یو سلسله شروع کړي نو دا عوام یو نقصان ادام ذکر کړي الله وای ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب بعضی پدای کی عوام دی زنی د یهودیانو نا عوام دی دا غي نقصان سده د الله په کتاب پوهینا د نقصان ذکر کړي لا يعلمون الكتاب وای چې په کتاب نه پوهیږي نو دا د روان څه پسی دی ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون دغه کې علماء د امانیه غني معناګانی کړی او دام د تش تلاوت پس روان دي ځان په پته نه پوي خو تش تورات غ الفاظ لولي الا امانیه یو معنی داوا یا چې د قران علوم د منزل لري کې نو بیا روان د سپسی دی د کیسو کہانو پس روان نی تاسو ایمان سره وای چې کله حق پرست علماء او خلا د حق په بیان واضح کړي نو پدې منبرونو جمعاتونو کې کیسې کہانی خلکو وی کنه وی پدې منبر وی چې زمکه د لاندې غوې او دا زلزلہ ذکر ادي چې غخ کر بدل او دا وی چې د یول سدول سکال ډوبه بیړې رسته زمون کلی کی او مشر بیا خو رست سو پیر قرآن شریف ختم کو وی د جمعات امام ترالم ما زما سے ضرورت ته ویراله دی ګټ کې کینا او دا وظیفه په خوا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء لله اے شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله د خدای د پاره مال سره کله چې د قرآن او د سنت زما عزت مند علم نی نو تاسو قتل چې خلکو غیر الله را مدد کول او اولیاء کرام را مدد کول دا غي د نظرانه شکرانه ورکول طوافونه کول او چا غب قدر لنه شکول چې دا شی ناروا دي نو د قرآن شریف د ما عزت مند یو حق سره چې پدی باندې د دې په معنا ځان پوي کو او بیا ګوره غټه خبره ده تاسو کې الحمدلله داسې طلبه بم ناس وي داسې مرګري بم ناس وي چې قرآن شریف ختم کړي
وګوره د قرآن شریف ختمول تشدانی چې بس الحمدلله شروع کو الناس باندې درې روزانه چې درس راځي نو بل رضا سوچ وکړه چې زه قرآن تکینم دا خو د هدایت کتاب دی زما په اخلاق او اعمال او عقاید او زندګۍ کاروبار کې سره د بدل راغی لکه دنیوي علوم زور کړي نو زمونږ دا عوام زمیدار دکانداران ټول د دې خبر دي چې ډاکټر څنګه جوړي یو انجینیر څنګه جوړي او چون کې د قیامت په علاماتو کې علامه دا و چې جهل به عام شي نو نن جهل دومره عام شوی چې دا ترتیب به سړی نزد کوي چې یاره په قرآن او سنت د پوهېدو څه ترتیب دی خبرې له خیال رسی که نه ګوره تاسو ګورئ دا دنیوي علوم دا تش د کتابونو نه نزد کېږي بلکې د هغې دپاره د رجالو د اشخاصو ضرورت وي ورنه که داسې خو یو سړي به د ډاکټرۍ کتاب راړی او د کور کې به مطالعه کولی که په انګریزۍ نه پوهېده نو پښتو کې هم کتابونه شته اردو کې هم شته او بیا به ځان له لیکلی چې زه فلاني ډاکټر یم خو داسې یو که یو سړی وکړي چې کور کې هغه د ډاکټرۍ مطالعه وکړه او ځان سره ډاکټر لیکي نو دا خلک ورپورې خاندي که نه به خاندي یو سړي که په کور کې د انجینرینګ کتابونه وي او ځان سره انجینیر لیکي خلک خاندي که نه خاندي دا رنګ یاد ساتئ چې یو سړی قرآن او سنت زده کوي تش د مطالعه او د کتاب نه دغه ګمراهي د ده دپاره کس تاسو ګورئ مونږ په نفلو کې موایو په سنتو کې موایو واجباتو کې موایو فرایضو کې موایو اهدنا الصراط المستقیم الہ العالمین مونږ ته صراط مستقیم وښیه نو تاسو مولانا سے ویلی چې صراط مستقیم څه د قرآن او سنت اے الہ العالمین مونږ ته څه وښیه یو معنی دام ده که نه اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته قرآن او سنت وښیه نو قرآن او سنت براله څنګه ښیي چې مونږ بخپله عربي یا په اردو کې چا ترجمه لیکلي یا پښتو کې مطالعه به کوو وینا صراط الذین انعمت علیهم دغه صراط مستقیم به د هغه چا په طرز او طریقه زده کېږي چې تا په انعام کړی دیو جن آسماني کتاب الله تش نه دی رالیږلی چې قرآن یې راولېږلو خلکو العربو لیوي چې ستاسو خپله ژبه ده او مطالعه کوئ ورسره الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو چې دا کتاب زده کوي زما د دې نبي نه په دې عمل وکوئ لکه څنګه زما دا نبي کوي داسې هر آسماني کتاب سره الله یو نبي رالیږلی کم سړی چې د تش مطالعه زما عزتمندو نه ځان په دین پوهیږي نو لکه څرنګه د هغه ډاکټر او انجینیر پورې خلک خاندي نو دی خو زیات د خندا قابل لکه